حدیث راوړی ابو هريره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اول من يدعى يوم القيامة آدم فتراءى ذريته وی دا قیامت په ورځ چې د ټولو نه اول بچا ته آواز کیږي نو هغه آدم علیه السلام ته کیږي او بیا د آدم علیه السلام چې راښکاره شي نو ټول د هغه د اولاد به ویني فيقال نو به ویلی شي هذا ابوكم آدم دا ستاسو هغه پلار دی آدم علیه السلام فيقول لبيك وسعديك نو هغه به وایي یا الله زه حاضر یم یا الله الله به ورته وایي اخرج بعث جهنم من ذريتك د خپلو بچو نه هغه بچي راوباسه چې هغه به جهنم ته ځي فيقول يا ربي كم اخرج یا الله څومره ترې راوباسم فيقول اخرج من كل 199 د هر سلو نه یو کم سل راوباسه بعض روایتونه کې څو راځي د هر زرو نه یو کم زر فقالوا يا رسول الله إذا أخذ منا من كل 199 فماذا يبقى منا صحابة كرام يا رسول الله بصلوا كي يو كم سل جهنم تجينوا فمن كي باتي سشو أغوتنا إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود زما أمت مثال دا نور أمتون بمقابلة كي دي سيدي لك سبين ويختجي بطور غيبان دي مطلب دا زما امت ډیر لګ دی دا ډیر چې په جهنم ته ځي دا زما په امت کې نه ځي یریږي وي تاسو مو د دې نه بعد د حدیث چې کوم دی دا هغه دی هغه یو کم زر پکې بوځوي جهنم ته یو جنت ته د موږ سره مخکې تیر شوی که نه باب قول الله تعالى باب وینا د الله کې الا يظن اولئك انهم مبعوثون دا خلک برپاسي يولو رزت ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين داخلك برا باسي اغلو رزت فكم ورتش بداخلك ودريق رب العالمين تو خلق ودريق رب العالمين وورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي يوم يقوم الناس لرب العالمين دې آیت په تفسیر کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لګیاو وی چې کله خلق ودرېږي رب العالمین ته نو يقوم احدهم في رشحه الى انصاف اذنيه چې کله په دوی کې څوک ودرېږي رب العالمین ته د قیامت په ورځ نو هغه به په خپلو خولو کې ولاړي